جناب رحیمي صاحب د هر څه نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست وایو او د تاسو په راتګ یقیني خوشحالۍ او تاسو ته مبارکي د دې وایو چې یوه ډېره ښه فیصله م کړې ده، یوه درنه فیصله م کړې ده، هم د تاسو په ګټه، هم د کورنۍ په ګټه، هم د اقرباو په ګټه، په مجموع کې د ټولو په ګټه ده. الله تعالی دې وکړي چې دغه فرصت چې راغلی ده، دا شرایط آماده شوي دي، له دې نه ټول افغانان استفاده وکړي او ښه ګټه ځینې واخلي. په دې هیواد کې 40 میلیوني هیواد ده. دا طبیعي ده چې د نظر اختلافات به وي، ولې هیواد د ټولو سره ګډ ده، دین د ټولو سره ګډ ده، وطن د ټولو سره ګډ ده، ګټې او تاوانونه د ټولو سره ګډ دي. نو په همدې بنا باندې چې له 45 کاله بعد جنګ وروسته الله تعالی امن را نصیب کړو، یو سرتاسري سوله راغله، د قدرت جزیرې ختمې شوې او یو داسې حالت الله تعالی را نصیب کړو چې د خپلې خاورې واکمني په خپل لاس کې ده. بهرنیان نه دي راباندې مسلط، د بهرنیانو د تېرېدو دپاره څوک سړکونه نه بندوي، د هغوی د ساتنې دپاره څوک په کورو چاپې نه وي. دا ډېر یو ښه فرصت ده. هغه هیوادوال چې بهر ته تللي دي، موږ وایي کاشکې ټول د دې شي دا درک کړي چې اوس افغانستان، اوسنی افغانستان په خلاف د مخکیني افغانستان چې له تېرو 45 کلو را دې خواته افغانستان د چارواکو کور، چارواکو کور په دې معنی چې که به د چارواکو څوک نه و خوښ، هغه دلته نه سوی اوسېدلی. اوس دا یو